السلام علیکم ورحمت الله. نن 11 د اکتوبر سهار تقریبا 5 بجې یو ځل بیا هرات ښار ورسره چارچاپیره سیمې ډېرې خطرناکه زلزلې ولړزولې، خو لله الحمد داسې زیات ځاني خسارات یې منځته نه دي راوړي. موږ دومره خبر سو چې تقریبا رباط سنګي ولسوالۍ ځپلې ده، خو دلته راغلو الحمدلله خلکو ته چې مالي زیانونه د ځاني زیانونه نه دي اړولي، ولې بدبختانه کورونه یې ړنګ شوي دي چون خلک خبر و اکثره کورونه وتي وو. دغه ځای کې امبولانسونه هم تاسو وینئ ولاړ دي چارچاپېره، ملګري دوستان ټول راغلي د څو پورې د حادثې ځای ته ځان راورسوي. خو شکر دی خوشبختانه څه نشته، ولې دغه ساحه تاسو وینئ د ځمکې څومره چاودونه کړي داسې په زیاته اندازه کې زلزله خو تقریبا 6.3 درجې د ریکټر وه. دغه ځای تاسو وینئ تر هغه ځای پورې دا چاودونه دي، دې خوا ته خو بیا داسې نه ده چې کمر وي که نه، دې خوا دا ساحه ښه داسې ډبل ځای دی، خو دومره شدیده او زوروره زلزله وه چې دا ځایونه یې بیل کړي دي. نو راشه زموږ او ستاسو کورونه خو ټول دغه وي د خامو خټو وي، د خام خښتې وبخښئ. یو بل دلته سیستم د دې کورونو څه دی چې ګمبزي شکل کې جوړ کړي دي، هغه هم په ګچو کې نه یا په سیمټو کې نه وي، هغه هم په خاورو کې په خټو کې. نو طبیعي خبره ده چې معمولي فشار پرې راشي له منځه ځي. الله دې رحم وکړي، دا دومره کلکه ځمکه وه بیا هم منځ کې سره جدا شوې. نو راغلو بیرته بس هرات ته ځو تر څو پورې هغه چې کوم سیمې ځپل شوي قربانۍ والا سیمې دي هلته به انشاءالله ورځو تر څو پورې هغې ته یو څه وکړو. الله مو خوشحاله را عزتمن شي. ډېره مننه. السلام علیکم.